أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ډېر معزز قدرمن علماء کرام او روحانیون او مشایخو د علاقې اوسېدونکو خلکو سپین ږیرو او ځوانانو د هر څه له مخه درته د انسانیت او د بشریت د ستر لارښود رسول الله صلی الله علیه وسلم عظیمه تلپاتې او نه هېرېدونکې تحفه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. قدرمنو د یو نظم اجازه راکړله شوې ده او خبرې خو موږ ډېرې وکړلې او موږ به ترونه شو هغه څه ته چې تاسو سره شریکوو. لنډیزو هره ساه چې په توبه او استغفار وړي، هره ساه چې په توبه او استغفار وړي، دا ولس آخر د چا د ګناه بار وړي. ای آخر کوم جرم ختلی پر دا خلکو، آخر کوم جرم ختلی پر دا خلکو چې پر ټنډه د پردو خپلو ګزار وړي. یرغلګرو څه کانې در باندې وکړي، یرغلګرو څه کانې در باندې وکړي. مال د چا دی څوک یې ګټه د بازار وړي، مال د چا دی څوک یې ګټه د بازار وړي. د هېواد چارسنبالي وزیر صاحب ته او راغلي بلموله او د علاقې اوسېدونکو خلکو ته مو یو درې ټپیزې راوړي دي، البته څلور، ټولو ته دې ډالۍ. پر تا پښتون یم، پر تا پښتون یم، پر تا ښاد یم، ستا عمارت یم، ستا بنیاد یم، شیرین خاورې زه فرهاد یم. پر تا آباد پر تا برباد یم، چې زه آباد یم تا به نه بربادومه، چې زه آباد یم تا به نه بربادومه. درله به ځان خاورې یېرېږم، درله به ځان خاورې یېرېږم، هېواده تا به ګلدرېږم، پر دښمنانو به نارېږم او زه به یې شال زرې زرېږم. څوک چې زما شړۍ ته واچوي لاسونه، څوک چې زما شړۍ ته واچوي لاسونه. زما هویت زما هېواد دی، زما هویت زما هېواد دی. ته دې ژوندی وي، ته دې ښاد وي، تر قیامته دې آزاد وي. زه دې برباد ته دې آباد وي. ا دې برباد شي چې څوک تا بربادوي نه، ا دې برباد شي چې څوک تا بربادوي نه. غزل و تور ټوپک چاړه او توره مې تر ملا ده، تور ټوپک چاړه او توره مې تر ملا ده. زه سینګار یم په سینګار د ازادۍ، نه اکبر شته نه ایوب شته نه ملاله، لا یې پالمه یادګار د ازادۍ. شاه حسین که شاه زمان که شاه اشرف و واړه تللي دي په لار د ازادۍ. شاه شجاع که ارمل سقاو که ګوډ تیمور، شاه شجاع که ارمل سقاو که ګوډ تیمور و، دا وهلي دي ازار د ازادۍ. وږې تږې ویډي ویډي پر هر خیم، وږې تږې ویډي ویډي پر هر خیم، چې ولاړ یم پر قطار د ازادۍ. مجاهده قهرمانه پر ما راشه، مجاهده قهرمانه پر ما راشه، ستا د پښو ګرد او غبار د ازادۍ. که مې سل ځلې ستایلي بیا هم کم دي زړېدلي چې په دار د ازادۍ. لس او شل او سل او زر نه دي ترابه، ته به ستایې کوم شاهکار د ازادۍ، ته به ستایې کوم شاهکار د ازادۍ. وروستی غزل و یو هارون یو بهلول لښکر یې مات کړ، یو هارون یو بهلول لښکر یې مات کړ، یو یې کن یو یې کچکول لښکر یې مات کړ. پرمختللو وسایلو کار ورنه کړ، پرمختللو وسایلو کار ورنه کړ. ها د زغرو منځ کې شپول لښکر یې مات کړ. محمد زوی د قاسم مبارک شه، د ترخو مڼو په تول لښکر یې مات کړ. معرکه د ابابیل او ابرهه ده، معرکه د ابابیل او ابرهه ده. لکه عبید پیلو ګول لښکر یې مات کړ. د قیصر بنګړي په لاس ته سوراکا دي، د قیصر بنګړي په لاس ته سوراکا دي. د کسرا ماڼۍ شوې چول لښکر یې مات کړ. په خیابله اوږدې څڼې او ګڼې ګیري، په خیابله اوږدې څڼې او ګڼې ګیري. دا یې تصویر و چې دا ټول لښکر یې مات کړ. د دښمن بېکاره غشي یې راټول کړ، خړ څادر خړ پکول لښکر یې مات کړ، خړ څادر خړ پکول لښکر یې مات کړ. مننه کوم، شاه اوسئ.